بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ورونو زمن مشر أو قدردان محترم شيخ سب عبد المنان حفظه الله. الله پاک دې زمنګ د دې علماو په عمرونو کې برکت واچي. شیخ محترم راغلی دی او زه دا خبره کوم چې د قرآن او د حدیث علما مشایخ دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه په موږ باندې ډیر عظیم احسان دی او د هغې وجه دا ده چې دوی موږ ته قرآن بیانوي، دوی احادیث بیانوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، او دا وحی ده. په دې سره زړونه ژوندي کېږي، په دې سره ایمان قوي کېږي، په دې سره د عامو مسلمانانو په زړونو کې د الله معرفت راځي. نو دا ډیر لوی نعمت دی کوم علما چې قرآن او حدیث بیانوي. او د دې په مقابل کې هغه مولیان چې هغه هسې قصې بیانوي، خوبونه بیانوي، نو دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه یوه فتنه په دې امت باندې. نو هغه علما چې قرآن او حدیث بیانوي د دې عمرونو نه او د دې علمونو نه او د دې بیانونو نه فایده واخلئ، په دې باندې خپل عقیدې صفا کوي، په دې بیانونو باندې خپل عملونه ښکلي کوي او د دې علماو د بیانونو نه فایده واخلئ. نو اوس به شیخ محترم یو څو خبرې چې الله ته په زړه کې ورواچي هغه به موږ ته بیان کړي او الله پاک دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. شیخ صاحب یو څه ووایي. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. د مشایخ محترمو ملاقات لراغلیو جزاکم الله خیر. او په دې فکر باندې چې د یو مسلمان د بل مسلمان سره د الله دپاره محبت او د رب العالمین دپاره تعلق، په دې باندې الله رب العالمین جنت کې یو ډېره لویه مرتبه ورکوي انسان له. هغه خلک چې هغه د عرش د سوري د لاندې به حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، کوم چې امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی چې اووه قسمه خلک الله به د عرش د سوري د لاندې دی له ځای ورکي. یو په هغې کې هغه دوه انسانان دي چې د الله دپاره محبت دي، په هغې جمع شوي او د الله دپاره محبت او بغض چې په هغې باندې د یو بل نه جدا شوي. دا ټول مؤمنان د الحمدلله زموږ ورونه دي او زموږ سره د الله دپاره محبت دی او الله دې د دوی سره محبت وکړي. د الله د نبي علیه الصلاة والسلام دعاګانو کې دام نقلو چې اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب كل عمل يقربني الى حبك. الله د ستا محبت می نصیب کې، هغه خلک چې تاسې محبت دي د هغو سره زموږ محبت نصیب کې، او هر هغه عمل چې ستا محبت ته پرې موږ رسیږو نو الله موږ هغې ته ورجمع کړي. دا دوه خبرې دي، د الله سره محبت او د الله د بندګانو سره محبت. دې دواړو کې فرق دی. د الله محبت چې کوم انسان ته نصیب شي او د رسول الله علیه الصلاة والسلام محبت، نو زما د سوچ مناسبه دا د عبادت هغه زړه دی، د عبادت هغه سر دی. د الله محبت ډېره لویه سرمایه ده. امام مسلم رحمه الله په صحیح کې یو حدیث راوړی دی. سړی راغی رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وایي متى الساعه یا رسول الله، د الله نبی قیامت کله دی؟
جناب رسول الله علیه السلام خو یو ناشنا استاد دغه اخلاق دغه عادات دغه خبرې چې هغه په دنیا کې کافر هم منلی دي چې دا منلی شوی امام دی هغه انګریز کتاب لیکلی دی سل لوی انسانان چې په انسانیت کې کمال ته رسېدلي دي نو سر فهرست نوم د محمد رسول الله لیکي په دویم ځای کې غلط شوی دی هټلر یې لیکلی دی او درېیم عمر ابن الخطاب هټلر څوک دی عمر ابن الخطاب ابو بکر صدیق دا منلی شوي انسانانو نو محمد رسول الله علیه السلام د ده ناشنا خوی نه و انس ابن مالک ته چا ویل دغه موږ ته سعادات وویوه وایي زما دې په رب قسمي والله ما رأیت معلما ارفق من رسول الله ما داسې نرم استاذ نه دی لیدلی وایي بدن یې څنګه وایي والله ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی ریخم نری ریخم ما ډیرو سلاس لګولی خو داسې ما نور نه دی لیدلی وایي د الله د نبي نور صفت وکړه وایي ما شممت مسکا ولا عطرا اطیب من عرق رسول الله صلی الله علیه وسلم مشک و عنبر عطر چې ما څومره بوی کړي دي والله که د محمد رسول الله علیه السلام خوله کې څومره دغه او دا خوشبویي و دا پکې نه وه هغه جلیل القدر صاحب پیغمبر چې الله سبحانه وتعالی امام د انبیاو ګرځولی دی هغه سړي ته وایي وما اعددت لها تا قیمت له څه تیاری کړی دی صحابه رښتیني خلک وو هغوی کې چې به یو کار نه و دروغ به یې نه ویلې نن سبا خلک په دروغو باندې ځانونه ورسوي زه دې مشهور شمه خیر دی که دروغ ووایم که دوکې وکړم صحابه د سوچه ایمان والا د سوچه زړه والا خلک وو دې وجې نه عادت د سلف او د صحابه هم دا و چې یو بل سبا مخامخ شو وایي به یاره ایمان زیاتېږي او که کمیږي اوس خو خلک یو بل څه ورشي وایي نری چارجر او پیل چارجر به وي که نه به وي صحابه به د ایمان کوشش کوو ځکه ایمان د ده یغه اصلي ونه وه نو رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله والله ما عددت لها من كثرة صلاة ولا صيام نفلي منځونه او روجې مې کمې دي خو یاره یو عمل راسه شته دی ولکني احب الله ورسوله زما د الله او د رسول څه مینه ده نو کله څیز لږ خو هغې کې قیمت ډېر پروت دی یو کیلو سونا او سره راواله او بل طرف ته دا ټوله کمره د پاپړو د غنمو د یو بل څه نه ډکه خو د هغه لږ قیمت ډېر دی د الله نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي انت مع من احببت زه ته په قیمت کې د الله او د رسول په جماعت کې د الله محبت ډېره لویه سرمایه ده سلفو په دې پسې سفرونه کول د ایمان شعبو کې مې یوه شعبه دا ده امام بیهقي راوړې ده چې د الله دپاره محبت او د الله دپاره بغض یو سړی به ډېر غریب وي مسکین به وي ملنګ به وي خو موږ او تاسې به ورسه مینه کوو ولې هغه به زموږ د الله او د رسول سره مینه کوي زموږ د قرآن او حدیث سره به مینه کوي هغه به زموږ د سر تاجي بل سړی به مالداره وي ګاډي به مو وسوي اشارې به مو ته کېږي چې ډېر اوچت سړی دی زموږ ستاسې د الله او د رسول خلاف چې موږ به د هغې خیال نه کوو نو زموږ او ستاسې جمع کېدل دا د رب العالمین په محبت باندې دي او الله دې د الله محبت زموږ او ستاسې زړونو کې راولي او الله دې موږ دنیا کې هم پرې را جمع کړي او د دې په وجه دې الله زموږ حیات طیبه نصیب کړي او بیا قیامت کې رب العالمین دې موږ جنت کې په دې را جمع کړي چې په یو ځای باندې ورونه ورونه یو زما ورونو دنیا د مزو ځای نه دی محمد رسول الله علیه السلام دې ته سجن المؤمن ویلی دی محدثین دې کې یو دوه نکتې لیکي یو دا دی چې د جیل دنیا ته ویلی ځکه جیلي چې جیل ته ځي وځي نو دا به په یو حکم باندې وځي پس د بره نه په حکم وشي چې ننوځه جیل ته او بیا به په حکم وشي چې وځه نو موږ هم دنیا ته راغلي یو د الله په حکم باندې او داسې یو ورځ به راشي چې ملک الموت به زموږ د سر ته ودرېږي او زموږ نه به دا روح راکاږي او وایي به زه اوس اخرت طرف ته ځه او دویم علما امام ابن حجر او نور علما وایي الله دې پرې رحم وکړي وایي جیلي د خپل طبیعت مناسب وخت نشي تېرولی او جیل کې راحتونه نه وي نو مؤمن که دنیا کې ژوند تېروي دا به د خپل طبیعت او د خپل خواهشات د دې مطابق بیا نه تېروي شاه ولی الله صاحب لیکلي دي
د حجت الله البالغه کې چې حقیقت د ایمان څه شی دی هغه وی طبیعت د شریعت تابع کوله خپل طبیعت د شریعت تابع کا خواهشات د کتاب او د سنت تابع کوله رب العالمین دې دا فکر منګ او تاسو کې راوړي نور دنیا کې دا مزه چې یاره زد هر خوند او هر مزه واخلم نو دنیا د دې سیس دغه نه دی پس هم لوی نعمت په دنیا کې دی د الله سمینه د پیغمبر سمینه د الله او د رسول والا سمینه د الله د کتاب سمینه د ډیره لوی سرمایه ده یو ځل امام اهل سنت والجماعه امام احمد بن حنبل چې دا غزوی عبد الله ابن احمد کتاب السنه کې لیکلي د ابوبکر خلال قول ذکر کړی دی چې لس لاک احادیث زما پلار ته سندن متنن یادو ماشاء الله او د باندې درې طبقه بادشاهان رال چې دا مسکینی ډیر وزورو خو اخیرانه سړی د شاګرد وخته نو داسې زما فشان یو ساده غونته سړی ولراغه نو داسې امام احمد د لاس نه ونیو وته وی امام د اهل سنت والجماعت مزید وکړي منګم چې چا سه یو څو روپۍ پیدا شي یا گاړې پیدا شي یا څه د سیب واس پی وشي نو به زمکه ته نګوري اسمان ته ګوري ويره چې څونه مزید زمنګ دي مړه دا څه مې دا خو متاع ده ما يتمتع به معمولی څه دي نو امام احمد هغه سړی ته مخ راواړو ویا هاذا یا سړیا مزید دلته چیرته دي د الله بنده مزید بالا شروع کیږي چې دا خیخ په جنت کې دننه کې دي دا بل خپل سی ورچته به دا غزنه مزید شروع کیږي دغه مزید جنت د محمد رسول الله علیه السلام مرګرته د نیکانو مرګرته د الله رضا د بدري شینو باندې انسان ته حاصلېږي د الله سمینه کول د الله نه یره کول د رب العالمین نه امید کول چې دته ارکان د عبادت ویل کیږي الله دې الله محبت زموږ زړونو کې راولي د الله نه خوف یره دې الله زموږ زړونو کې راولي د الله نه امید الله دې د زموږ زړونو کې راولي د درې چیزونه چې کله منګ او تاسو کې رال به موږ د ژوند په خوند پویو د عبادت په خوند به پویو هغه زموږ سلف او بچهانو به تویل موږ سه وزیران شي هغه به ول نکی وسته به ملک کړ په دې باندې جیلونو ته به واچل ځکه هغه ته د دین خوند ښکار شوی او موږ تاسو نن سبا مادیات بس مواد را مخ کې کړي په دې چیزونو پسیو یاره یو دونه شو یو لاس شو یو شل نشو یو لاک نشو ورکوټه غاړه غټ نشو یو خزه ودرې او څلور نشو یو د قسمې مې شروع شوې دي ذلك متاع الحیات الدنیا سوره العمران کې الله وی دا خو یو څکه دا والله عنده حسن المآب الله سره خسته زیاده چې جنت ده زمونږ استاد چې چا سره ناشته د چا سره کې ناستلی دا ټول الله د الله په محبت کې حساب کی اولاد زمونږ ناراضي شي دنیا کې د الله مونږ ټول له حیات طیبه راکړي قبرونه دی الله زمونږ د باغچو د جنت نه یو باغچه وګرځي الله دې زمونږ عملنامې په خیلا سره کې قیامت کې نیم الله سپین مخې را پاتسي د حوض کوثر د امام الانبیاء محمد رسول الله وبدي الله زمونږ نصیب کی چې لم یضمع بعدها ابدا چې چا وڅکل بالکل به ته کېږي نه د عرش د سوري د لاندې الله را جمع کی الله دې موږ سره آسانه حساب وکړي اللهم حاسبنا حسابا يسيرا الله دې زمونږ تلې په طاعاتو او په اعمال صالحه او په خسته عقیدو ډکې کی ټول صراط باندې اعلی طریقې باندې الله پورې باسي او الله دې اخرت کې دا خلقونه وګرځي چې رب العالمین وي مفتحه لهم الابواب سوره صاد کې الله وي دا د جنت ګیټونه به جنتیانو ته کولاوي او الله به ته وي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین او رب وي چې نزولا من غفور الرحیم دا د هغه الله چې ټول څه بخلی دی او رحم یې د باندې کړی دا غو ملمانه وي زمورونو خويندو د دنیا ټول مؤمنانو دا مهنت او دین غواړي دین قران او حدیث دی قران او حدیث د دې علماو سره ملاويږي مولوی صاحب چې کوم خبرې وکړه دا چې د حسن ځوانو انا من اصغر الطلاب العلم زه چې اول او دویمه درجه طالب علماء اصلي کې دادي دعات دي الله دې د عمرونو اهل کې خیر او برکت واچي د دنیا کم ګټ کې چې څوک د دین کار کوي که په هر شعبه کې کوي الله سبحانه وتعالى دې حفاظت وکي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا الله دې تاسو ډېر خیر درکړي
بارك الله فيك. شیخ عبدالرحیم او شیخ ابو حفص صاحب الله دې ډېر اجرونه درکړي. الله عزکم الله يسلمك بركة وجهك. الله دې اجر درکړي. ملاقات هم ډېر خوشاله شو. اکرمکم